د افغانستان اچین ولسوالۍ کې طالبانو او داعش ترمنځ انخته شوې ده چې پکې 15 طالبان وژل شوي دي او زیاتره پکې داسې دي چې د هغوی سرونه هم قلم کړی شوي دي. بل طرف ته امریکایي صدر د پاکستان، سعودي او ترکیه ترمنځ چې کوم مکه دفاعي معاهده شوې ده د غیر خیر مقدم کړی دی او ورسره یو ډېر اهم بیان هم جاری کړی دی. ایران حکومت اعلان کړی دی چې چا یو امریکایي فوج ووژو یا گرفتار کو هغه ته به $10,000 انعام ورکولی شي، کوم چې تقریبا 15 ارب ایرانی ریال جوړیږي. د سره په غزا کې صورتحال چې کوم دی اوس بیا کشیدګۍ طرف ته تللی شي. یو اسرائیلي وزیر دا بیان ورکړی دی چې په غزا کې هر شپه 10 نه 40 پورې مسلمانان چې دي هغه وژل ټارګټ موږ ته ایښودل پکار دي او هغه مسلمانان یا هغه کسان چې کوم نه اسرائیل ته خطر ده بلکې عام خلک هم وژل پکار دي او په دې باندې په ټوله دنیا کې یو نوی بحث شروع شوی دی. په دې ټول صورتحال باندې خبره کوو. تاسو ګورئ CGN ټوډے او زه یم تحسین الله تاثر. اول خبر به تاسو له افغانستان نه درکو چرته چې د تیر 100 ورځو نه بدخشان شروع شوی چې کوم مزاحمتي تحریکونو جلپونو هغه جاری دي. اوس دغه د بدخشان واخله تر مشرقي صوبو پورې هم را رسیدلی دي. د افغانستان ننګرهار چې کوم ولسوالۍ د اچین کې الترا طالبانو باندې داعش حمله کړې ده او په دغه حمله کې 25 طالبان اهلکار چې دي هغه وژلي دي او داسې اطلاعات هم مخې ته راغلي دي چې په دې کې د ځینو سرونه هم کټ کړی شوي دي. د سره دا یو داسې علاقه ده چې دلته مخکې هم داعش موجود ده. پاکستان او د افغانستان چې کوم بارډر دی د هغې سره نږدې علاقه ده اچین ولسوالۍ، اچین ضلع چې ورته ویلی کېږي. مخکې هم داعش دغلته موجود او اوس یې چونکې د حمله چې کوم کړې ده د هغې نه بیا د ظاهره شوه چې داعش موجودګي هلته شته دی. کاروي په داسې انداز کې کړې ده چې ناڅاپه طالبانو باندې ورغلي دي دا حمله یې کړې ده. که بل طرف ته تاسو شمالي افغانستان کې وګورئ نو هلته هم تقریبا 10-15 مزاحمتي تحریکونه روجت شوي دي. هغه هم روزانه بنیاد باندې طالبانو باندې کارویانې کوي او طالبانو باندې ډاومیننټ دي ځکه چې ډېر نقصان یې ورته رسولی دی. اوس داعش هم چې کوم دغه حمله کړې ده د هغې سره هم طالبانو ته نقصان رسېدلی. دغه ټول حملو نه بعد دا معلومیږي چې طالبانو چې کوم بیانونه دي چې په افغانستان کې یا ترهګر تنظیمونه نشته دي یا ترهګر تنظیمونه یا داعش قابو کړي دي نو هغې نه دا پته لګي چې اوس هم هغه بې قابو دي او چې څه وخت وغواړي څنګه غواړي د خپل منصوبې تحت هر ځای کې کاروي کولی شي. بل طرف ته BLA متعلق یو بل خبر راغلی دی چې کوم شواهد ورته د شواهد داسې راغلی دي چې کوم معاونت ورته د بهارت لخوا میلاویږي هغه نور ظاهر شوی دی، نور ښکاره شوی دی. بنیادي ډول خو دا په افغانستان کې بیس دي، معاونت ورته د بهارت نه میلاویږي، کارویانې په بلوچستان کې کوي. یو ویډیو ریلیز شوی دا او په دغه ویډیو چې کوم دا ډېر بهترین انداز سره ایډیټ کړی شوی دا سینیمیټک ویډیو دا هر انګل سره د هغې کوم پروډکشن که تاسو وګورئ یا د هغې ډرون په کیمرې په ذریعه چې کوم د هغې زومینګ شوی دی نو انتهایی جدید او لیټیسټ انداز کې ده او د دې نه دا پته لګي چې دا صلاحیت چې کوم دی دا تکنیکي صلاحیت چې دی دا ظاهره خبره ده د انډیا نه ورته میلاو دی او د انډیا نه ورته میلاویږي. ماهرین وایي چې دا قسم پروډکشن چې کوم دی دا د شرګر تنظیم چې دی په خپله نشي کولی، بیروني طاقتونه یا بیروني تعاون چې کوم دی دوی ته میلاو دی او د دې جانچ پړتال کول ضروري دي. په دغه ویډیو کې د افغان طالبان سره چې کوم وسله ده یعنی جدید وسله کوم چې د امریکې نه پاتې شوې ده هغه هم لیدلی شوې ده چې د BLA اهلکارو سره په لاس کې ده د هغوی زیر استعمال ده. ورسره که ستاسو یاد وي د اقوام متحده یو ریپورټ راغلی او پای کې دا ویلی شوي چې افغانستان کې داسې یو شمېر تنظیمونه سرګرم دي او هغه صرف د افغانستان دپاره نه بلکې پوره خطې دپاره یو خطره ده او چې کوم هلته نیټورکس دي یا چې څومره پناهګاه دي هغوی ته طالبانو حکومت لخوا سرپرستي حاصل ده. بل طرف ته چې کله مکه دفاعي معاهده وشوه د پاکستان، ترکیه او د چین ترمنځ په دې باندې دا سوالونه پورته کېدل چې دا د ایران خلاف ده یا بھارت به دا وي چې دا به کامیابه نه شي، دا کمزوري معاهده ده یا دا برنام یو کاغذي معاهده ده. په حقیقت کې داسې نه کېږي. اوس د امریکې صدر بیان په دې باندې راغلی دی، هغه د دې خیر مقدم کړی دی او د خوشحالۍ اظهار یې کړی دی. ویلی دي چې کله هم زه دې نه خبر شوم نو په دې باندې خوشحاله شوم او اوس خوشحالۍ خبره داره چې د مشرقي وسطا ملکونه په خپلو کې
متحد کیږي او راتلونکي وخت کې به د خپل دفاع لپاره مؤثر انداز کې دوی جواب ورکړي، رد عمل ورکړي. سوشل میډیا باندې چې کوم تروت سوشل د باغې باندې ټرمپ دغه بیان جاری کړی دی، ویلي دي چې دا معاهده د دې خبرې علامت ده چې مشرقي وسطا ملکونه په خپلو کې متحد کیږي، مؤثر انداز کې به خپل دفاع کوي. ورسره سعودي عرب، پاکستان، ترکیه قیادت ته په دې معاهده باندې مبارکباد هم ورکړي دي او دا معاهده یو جرأتمندانه او انتهایی اهم ګام ګرځولی دی. او ټرمپ په خپل دغه بیان کې په اخر کې واه هم لیکلي دي. پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې باندې رد عمل ورکړی دی، شکریه ادا کړې ده او یو ځل بیا د پاکستان د ایران جنگ په ثالثۍ باندې د ټرمپ د چې کوم کردارو هغې ذکر هم کړی دی او په هغې باندې هم شکریه ادا کړې ده. بل طرف ته که د مشرق وسطا د جنگ خبره وکړی شي نو فلحال خو مذاکراتو کې هم ډېډ لاک دی، جنګ بندي هم لا برقرار ده. معلومه نه ده چې کله به مذاکرات کامیابیږي، کله به جنګ بندي ختمیږي، دوباره به جنگ شروع کیږي یا به مذاکرات کامیابیږي. خو په دې هر څه کې ایران داسې دی چې هغه د امریکې د موجوده حالاتو نه فایده اخلي. ایران غواړي دا چې دا جنګ څومره پورې اوږدولی شي هغه اوږد کړي. د امریکې په دې کې دوه نقصانونه دي. یو خو معاشي لحاظ سره نقصان دی، معاشي لحاظ سره نقصان اول دفاعي لحاظ سره نقصان دی. دفاعي لحاظ سره په دې دی چې کوم ملکونو ته امریکې ګارنټي ورکړې وه د دفاع کولو، نو هغه ملکونو اعتماد ختم شوی دی د امریکې نه. چې دغه اعتماد ختم شو نو بیا پیټرو ډالر چې کوم معاهده شوی وه هغه به هم ختم شي، ځکه چې د پیټرول یا د تیلو چې کوم تجارت په ډالر کې کیږي نو شاید چې ایران او چین دا په یوان کې شروع کړي، د هغې سره د امریکې ډالر کمزوری کېدی شي، نو معاشي مشکلات هم امریکې ته پیدا کېدی شي او دا امریکا باندې یو پریشر ده او ایران دا وجه ده چې دا جنګ اوږدول غواړي. اوس د ایران حکومت یو اعلان کړی دی، د ایران چې کوم فوج مشر دی هغه دا ویلي دي چې چا د امریکې فوجي قتل که یا گرفتار که هغه ته به $10,000 انعام ورکولی شي، کوم چې د ایرانی ریال کې حساب سره وکتل چې 15 ارب جوړیږي. او دا هم ویلي دي چې چېرته دا کار یو زنانه وکړو نو هغې ته به 2 چنده یا ډبل انعام ورکولی شي، یعنې 15,000 ریال. د ایرانی فوج مشر امیر حاتمی دا بیان په یو داسې وخت کې جاری کړی دی چې د امریکې لخوا بار بار ابن هرمز باندې دا خبره کیږي چې موږ کنټرول حاصل کړی دی. بل طرف ته دوی وایي چې ابن هرمز باندې کنټرول صرف د ایران دی او د ایران به وي. او هغه دا هم وایي چې دا کوم اعلان موږ کړی دی د امریکې فوجي نیولو یا قتل کولو دا د عوام په درخواست باندې موږ کړی دی، دا د عوام مطالبه ده. د سره سره هغه دا هم خبره کوي چې مشرقي وسطا کې چې څومره د امریکې اډې دي امریکا دې په فوري توګه باندې د دې نه وځي او که چېرته ابن هرمز باندې امریکې څه قسم داخلېدو کوشش وکړو یا د حملې کوشش وکړو په دغه ځای کې یا ایران باندې زبردستي وکړه د دې نقصان به هم امریکې ته زیات رسیږي. غزه حوالې سره یو خبر دی چې د غزه یو وزیر دی کوم چې د قومي سلامتۍ وزیر دی او د نتنیاهو ډېر نږدې کس ګڼلی کېږي، هغه دا بیان جاری کړی دی چې په غزه کې هر شپه 13 نه 40 پورې مسلمانان وجل پکار دي. دا ټارګټ موږ ته ښودل پکار دي او صرف هغه مسلمانان نه چې کوم نه موږ ته خطره ده، یعنې اسرائیل ته خطره ده، حماس نه، بلکې عام خلک هم وجل پکار دي. او هغه په دې باندې هم تنقید کړلی چې موجوده وخت کې اسرائیل په حماس باندې یا په غزه باندې چې کوم حملو تعداد کې کمی راویستی دی دا هم راویستل نه دي پکار. بل طرف ته هغه په هلته غزه کې اسرائیلي آبادکارۍ حمایت هم کړی دی او ویلي دي چې په فوري توګه باندې یا خو دا خلک وجل پکار دي یا د غزه نه وباسل پکار دي او دا علاقه چې کوم ده په دې باندې کنټرول حاصلول پکار دي او دلته اسرائیل آبادولو دپاره چې د اقدامات پورته کول پکار دي. په دې باندې د ایران هم سخت بیان راغلی دی. د ایران خارجه وزیر برای قانوني او بین الاقوامي امور کاظم غریب آبادي ویلي دي چې د بن ګویر دا بیان چې دی دا به طور ثبوت ایښودل پکار دي چې مستقبل کې بیا په هر پلیټ فارم باندې دا پیش کړی شي. او دا هم ویلي دي چې داسې قسمه بیانونه ورکول چې دی دا انتها پسندۍ ته هوا ورکول دي او د اسرائیل چې کوم منصوبه ده دا به کله هم کامیابه نشي.